ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ او راغلي وئ چې بیا هم خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل نوی درس به بیا هم پیل کړو په کومه کلمه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکه کلمه. اوس یې تاسو ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ تاسو نوی درس به کوم درس وي؟ نن په کومه موضوع وي چې ما تاسو ته نوی درس جوړ کړی؟ ډېر یو مهم درس مې جوړ کړی. دلته وګورئ په دې تصویر کې د اسلام 5 بناوې. اسلام 5 بناوې لري. موږ تاسو شکر مسلمانان یو. اوله بنای کومه ده؟ کلمه ده، مبارکه کلمه. او دومه بنای لمونځ دی. دریمه بنای روژه ده. څلورمه بنای زکات دی. او پنځمه بنای حج د کعبه شریفه د خدای د کور زیارت یا حج کړل دی. لومړی بنای کلمه د شهادت ده. یعنی موږ تاسو چې مسلمانان یو، موږ په اول کې کلمه وایو او ایمان راوړو، په اسلام ایمان راوړو، د خدای په یووالي ایمان راوړو. یعنی کومه کلمه وایو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی د موږ تاسو معبود، یعنی هغه څوک چې عبادت کوي یو خدای دی او محمد رسول الله د خدای پیغمبر دی. دا هغه کلمه ده چې موږ تاسو ښیي چې موږ مسلمانان یو. آفرین، شاباس. دا کلمه مبارکه خو تاسو زده ده. حتما یې تاسو هم را سره تکرار کړئ. لا اله الا الله محمد رسول الله. دومه بنا یا دوهم رکن د اسلام لمونځ دی چې په نارینه او ښځینه په دواړو فرض دی. موږ او تاسو حتما باید د ورځې څو ځلې لمونځونه وکړو. تاسو به خپل مورجان، پلارجان، خپل خور او ورور مشر لیدلی وي چې د ورځې څو ځله لمونځونه کوي. تاسو پوهیږئ؟ آفرین، زه پوهیږم چې تاسو پوهیږئ. 5 ځلې لمونځونه کوي او وختونه به بیا زه تاسو ته ووایم. موږ تاسو مخکې د دې نه چې لمونځ وکړو باید اودس وکړو او ځان پاک کړو. نو دا 5 وخته لمونځونه کوم وختونه دي؟ اول د سهار لمونځ چې لا لمر نه وي ختلی، موږ تاسو باید فرض دی باندې چې لمونځ وکړو. بیا د ماسپښین لمونځ دی چې غرمه کیږي او بیا د مازدیګر لمونځ دی او څلورم د ماښام لمونځ دی او 5م د ماسخوتن لمونځ دی. کله چې اذان کیږي موږ باید خپل لمونځونه وکړو. دریمه بنا د اسلام روژه ده. روژه خو د ماشومانو ډیره خوښیږي. زه پوهیږم په روژه کې موږ تاسو پړشمی پورته کیږو، جګیږو، خواړه خورو او بیا څه شی نه خورو تر څه وخته؟ تر هغه وخته چې روژه ماتی شي، ماښام شي او ملا اذان وکړي او روژه ماتی په خرما یا په پاکو اوبو یا په شیدو خپله روژه ماتیو او 10 ورځې روژې نیسو. څلورم مرسته کول یا زکات دی. په زکات کې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته کوي. هغه چې وس لري، توان لري، د خپل مال زکات، د خپل معاش زکات کې معاش لوړ وي، که طلا ولري طلا زکات. دا ټول په اسلام کې تعیین شوي دي او مسلمانان په مکلف دي چې زکات ورکړي. ولې زکات ورکوي؟ د دې لپاره چې هیڅوک بېوسه پاتې نشي، هیڅوک محتاج پاتې نشي او یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. نو تاسو ووایاست څلورمه بنا څه شی ده؟ زکات دی. آفرین. او په زکات کې خلک دلته وګورئ، خلک بستې جوړوي د خوراکي موادو. ځینې خلک د پوښاک نه بستې جوړوي او ځینې خوراکي موادو بستې جوړوي
او هغه خلک چې بې وسه دي هغو خلکو ته یې توزیع کوي او مرسته ورسره کوي. نو زکات هم ډیر مهمه برخه د اسلام د بناونه ده. 5م حج دی یا د خدای جل شانه د کور نه زیارت کړل دي. حج په ټول ژوند کې یو ځل فرض شوی، یعنی هر مسلمان یو ځل په خپل ژوند کې کله چې وس ولري باید مکه شریفه ته ولاړ شي. په مکه کې د مکې په ښار کې د خدای جل شانه کور دی او هلته دغه زیارت سره کیږي. دلته وګورئ دغه خلک دغه کعبه ده، د کعبې نه تاویږي او د حج مراسم تر سره کوي. اوس تاسو راته ووایئ چې 5مه بنا یا 5م رکن د اسلام څه دی؟ زدم شول؟ هو زدم شول. 5م رکن څه دی یا 5مه بنا د اسلام څه شی دی؟ حج دی. او په ژوند کې هر انسان څو ځله باید حج وکړي؟ یو ځل باید حج وکړي. ډیر ښه، آفرین. او که څوک وس لري د یو ځل نه زیات هم حج ته ځي. تاسو درس هم دومره و، نور مو درس ختم شو. کم چینل نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه ووینئ. لایک مه هېروئ. د خدای پامان.